د کہانی شروعات د سکواټلند د یوې یوازې او خوشې جزیرې نه کیږي چېرته که چې د څلور واړو اړخونه صرف او صرف د سمندر د اوبو او د هوا د اوازونو شور به اورېدلی کېده. په دغه جزیرې کې به مایکل ایک یوازې اوسېده. هغلته کې به دغه ملګري صرف او صرف دغه وفادار سپی و کوم چې به په هر وخت کې هغه سره و. مایکل د داسې طبیعت خاوند و چې د نومي انسان نه به لرې تښتېده. هره هفته د خوراک څه سامان دغه تره او دغه وړې لور به په کښتۍ کې دله راوړه. خو مایکل به د هغوی نه هم د بچ کېدو کوشش کو چې زه د هغوی طرف ته د سره هم نه ګورم. هغه به د حد درجې دا کوشش و چې زه هغوی ته دروازه هم ګلو نه کړم. یو ورځ کله چې د هغه ویره جیسي د سامان کریټ دغه د کور مخې ته کېږدي نو دا ځل پې د پاسه یو وړوکې غوندې تحفه هم کېږدي. مایکل چې څنګه د دننه نه بار وګوري چې کښتۍ لرې شوه نو په دې سره هغه په مزه مزه باندې برکولو کي. هغه په بې پروایۍ کې هغه د خوراک والا کریټ اوچت کي. هغه تحفه په ځمکه باندې وغورځوي ولې چې دی به ټوله ورځ په کور کې بند و صرف او صرف په شرابو باندې به خپل وخت پاس کو. دی تر دې حده پورې یوازې چې لوبې به هم د ځان سره په خپله باندې کولې. په سبا باندې جیسي همت وکړي او دا ځل دته ور هم وډکوي چې په دې سره د هغې تره مایکل ورته په غوسه کې دروازه کولو کي. هغه کریټ اوچت کي او ور په زوره باندې بندوي. خو جیسي د قسته د ور په منځ کې خپه کېږدي او په همت سره ترې تپوس کوي بېخیر ته موږ سره خبرې ولې نه کوې او ته د انسانانو نه یېرېږې ولې. چې په دې سره مایک هغې له هېڅ قسمه څه جواب ورنه کړي او په زوره باندې ور بند کړي. په دې سره جیسي ورته په چغو شي زه ستا د سره هم نه یېرېږم. هغه به بل څوک چې ستا نه یېرېږي. په دې وخت کې د سمندر موسم په خرابېدو شي او دوی ته د موسمیاتو د اړخه وارننګ هم ملو شي. سمندر د پاسه نه ټول اسمان د تورو اوریځو نه ډک شي او هواګانې هم تیزې شي. جیسي او د هغې پلار چې څنګه دغه ځای نه تلو کوشش شروع کړي نو دا ځل د غټو چپو د وجې د هغوی کښتۍ به وړي. دې منظر دی څنګه د مایکل سپی خیال وکړي نو هغه عجیبه غوندې کې بازونه وباسل شروع کړي چې په دې سره مایکل چې څنګه بار تو ګوري د مغه سره د خطرې اندازه ورته وشي. هغه په منډه باندې خپله کښتۍ را روانه کړي او سمندر ته په هغوی پسې ور روان شي. هغلته کې د جیسي خپه په جال کې نښلېدلې وه د سره وجې چې هغه بار بار په اوبو کې ډوبېدله. مایکل بغیر د سوچه د هغې د بچ کولو دپاره سمندر ته ټوپ ووهي او د جال د کټ کولو نه پس په ډېره مشکله باندې هغه کښتۍ ته راوخېجوي. د هغې د بچ کولو دپاره دی ورله پسې نه باندې زورونه شروع کړي چې اخر د ټولو کوششونو نه بعد هغه ساه اخیستل شروع کړي. خو افسوس د خپل ورور بچ نه کړلی شي. د شپې په وخت کې جیسي چې څنګه پوش کې راشي نو د ده نه د خپل پلار په باره کې تپوس وکړي چې په دې سره مایکل ورته رښتیا ووایي وي هغه موږ بچ نه کړلی شو چې په دې سره هغه دومره خفه شي چې ټوله شپه په ژړا باندې تېره کړي. په سبا باندې هغه د تره نه تپوس وکړي وي ته اوسه پورې لا پولیس نه اطلاع ولې نه ده ورکړې چاته دا پته شته مو که نه چې زه دلته کېمه. چې په دې سره مایکل ورته صرف دومره ووایي وي ته ارام وکړه. مایکل چې څنګه د اوبو د څښلو دپاره بار ته لاړ شي نو په دې سره جیسي د غره سامان تلاشي شروع کړي چې تلاشۍ په وخت کې هغې ته یو چاقو په لاس ورشي. هغه چاقو د خپل بالښت نه شاته پټ کړي او چې کله ویده شي نو شپې په وخت کې هغې ته یو خطرناک خوب راشي. مایکل چې څنګه هغې ته پام وکړي نو ګوري چې جیسي په خوب کې اورېدلې ده او په خوب کې جاړي چې په لنډ ورتلو سره جیسي د لاسه هغه چاړه په هغه پسې روباسي. په دې مایکل په سکون سره هغې ته ووایي هغه صرف خوب او بیا هغې ته د چاقو په صحیح طریقې سره د نیولو طریقه هم وروښایي. په دې کې وخت تېرېږي او اوس مایکل د هغې خیال ساتل شروع کړي. هغې له دوی ورکوي زخم ورله صفا کوي او په ګرځېدو کې مرسته ورسره هم کوي. مزه مزه باندې جیسي په ټیک کېدو شي او اوس د سپي سره هم وخت تېرول شروع کړي. مایکل چې کله خپله ویره ویني نو په دې سره هغه ته عجیبه غوندې کې سکون محسوس شي. په تپوس سره مایکل هغې ته ووایي ستا پلار به ما سره په فوج کې یو ځای کار کو او چې کله ترې هغه دغه د نوم په باره کې تپوس وکړي نو په دې سره هغه ورته انکار وکړي ما خو خپل سپي له هم نوم نه دی ایښودلی. چې په دې سره جیسي هغه له د جیک نوم ورکړي. یو ورځ جیسي ته په میز باندې د تره جوړ کړی شوی یو عکس میلو شي کوم چې د دې او د هغه د سپي له جیکو په دې غوندې ګرځېدو کې هغې ته هغه تحفه هم میلو شي کومه چې دې ورته د کریټ د پاسه ایښودلې وه په کوم کې چې دننه ګلاب او ورسره لایټ هاوس و. دې په لیدو سره هغه پوهه شي چې په دې کې هم احساسات شته خو دې چاته ښودل نه غواړي. بل طرف ته په لندن کې یو غټ سرکاري میټینګ شروع وي په کوم کې چې مینټافورډ نومې یو کس په سختۍ سره بېعزتي خوري لګیا وي. دغه کس په خفیه طریقې سره یو منصوبه جوړه کړې وه کوم نه چې هغه د تیا نوم ورکړی و. دا یوه داسې منصوبه وه په کوم کې چې به دوی د خپل د ټول ملک په موبایلونو په کیمرو باندې نظر ساته. په هغې میټینګ کې ده ته وویلی شي چې د عوامو د دبو د وجې موږ به د قسته تا د نوکرۍ نه وباسو خو پټ په پټه به ته زموږ دپاره کار جاري ساتې. په دې وخت کې هغه سیسټم د مایکل تصویر راواخلي چې په سره هغه ټول کسان ته داسې ولګي
لګي دا خو یو ډیر لوی دهشتګرد دی. په دې سره روباټا نومي افسر د مخ سره خپل ټیم تیار کی او هغه خوشي او یوازې جزیرې په طرف باندې روان کی. د شپې په وخت کې مایکل چې څنګه بار ته پام وکړي نو هغه ته پته ولګي چې زموږ اړخ ته یوه کښتۍ را روانه ده. پرې سره هغه د ټول نه مخکې جیسي له حکم ورکوي ته په وسلخانې کې ځان پټه کا او په خپله باندې وسله په لاس بار ته روزي. هغه فوجیان چې څنګه د خپلې کښتۍ نه د راوتو والي نو مایکل د مخه سره خپل جاولونه چلول شروع کړي. هغه یو داسې جال په هغوی باندې راپرېږدي چې پس سره څه فوجیان په اوبو کې ډوب شي او بیا تیز لټونه راپرېږدي د سره وجې چې د هغې فوجیانو سترګې کار پرېږدي. مایکل د نه پس د بل فوجي ختمول شروع کړي چې دغه سختې جګړې په دوران کې یو فوجي د هغه په کور کې را داخل شي. په هغه باندې څنګه جیک حمله وکړي نو هغه د ځان د خلاصولو دپاره په جیک باندې ډز وکړي د سره وایي چې هغه هم په موقع باندې مړ شي. یو فوجي ته چې کله جیل سره میلو شي نو هغه یې را په اوږه کړي او د خپل کښتۍ اړخ باندې روان شي. خو د مایکل ورته په وخت باندې پام شي او په خپل باندې داسې ولي چې په هغه ځای باندې راوغورځي. هغې فوجي له پلن ورتلو سره ده ته پته ولګي چې دغې فوجي خو په جامو باندې کیمره هم لګېدلې وه په کوم باندې چې ریکارډینګ سټارټ و او هغه ریکارډینګ اوس هغې خفیه ادارو ته رسېدلی دی. مایکل چې څنګه خپل کور ته واپس لاړ شي نو هغه ته پته ولګي چې دوی خو راله سپی هم مړ که. هغه د خپل سپي خواته کښېني او په سر باندې ورله د لاس د ایښودو نه پس غرې غونته کې ترې معافي وغواړي. ما معاف کا ته ما بچ نه کړلی شوې. ته نه پس هغه چا ته رنګ وکړي او صرف دومره ورته ووایي ویزه در روان یم او د رنګ د کټ کولو نه پس د موبایل بیټري هم وباسي. اوس مایکل او جیسي د خپل ځانونو د بچ کولو دپاره هغه پوره جزیره پرېږدي په خپلې کښتۍ کې په توره تیاره کې په خوږ سمندر کې سفر شروع کړي. په سمندر کې د یو لوی او خطرناک سفر نه پس دوی اخر د سکاټلینډ یو غټ ښار ته ورسي. هلته کې سم د ساره جیسي چې څنګه مایکل ته پام وکړي نو پته ورته ولګي چې د هغو په وینو باندې جامې هم سقا دي او سخت زخمي هم دی. هغه په یره یره کې تر ته وایي وي ته خو سخت زخمي لږ ارام به دې کړو چې مایکل ورته د دې په جواب کې وایي وي زه خو ټکې یم. اوس دغه دواړه په دې ښار کې په ټیټ سر باندې ګرځي ولې چې هغوی ته دا پته وه چې دغه ظالمانو دغه ټولې کیمرې په کنټرول کې دي او که چېرې لږ غونته کې هم راواغېستلو نو بیا ترې موږ څوک هم نشي بچ کولی. په دغه ځای کې مایکل ویرې ته وایي دا ګاډې خو موږ خپل منزل ته رسولی شي خو ولې چې دوی سره چابي نه وه مایکل د ټول نه مخکې ویرې ته د بستې چلولو چل ور وښایي او بیا په دې خبره باندې پای کور کې ورننوځي. وایي ته لږ خیال کوه په کور کې په ورداخلېدو سره دې څنګه د ګاډي په چابې پسې په ګرځېدو شي. په دې وخت کې دغه کور د یو ماشوم هغه ته پام شي او شور جوړ کړي چې په دې سره دغه پلار ټوپک په لاس باندې په هغه پسې راشي. په دې سره حالات خراب شي خو دې نه مخکې چې په هغه باندې ډز کړو جیسي په هغه سړي باندې ټوپک کېږدي او مجبور یې کړي چې ټول نه مخکې ته زما تره له علاج وکړه. بل طرف ته د هغې منصوبې والې یو ښځې ته د مایکل په ریکارډ کې څه عجیبه غونته کې معلومات میلو شي چې ده چې دا کوم معلومات موږ سره دي دا خو ټول ګډوډ دی. دقیق نه پس هغې ته را پته ولګي زموږ په ټول سیسټم کې د ټول ریکارډ زموږ مشرانو پټ ساتلی دی د کوم چې دا مطلب دی چې دا ډېر خاص کس دی. هغوی چې کله د اصل معلومات روباسي نو پته ورته ولګي چې مایکل خو کلونو وړاندې په یو میشن کې وژلی شوی دی چې دې پرې دوسه روباټا پوهه شي چې په موږ کې دننه څو غدار موجود دی او هغه دا ټول یو بلا جوړه کړې ده. په دې کې د ایمرجنسي واله ته یو ماشوم رنګ راشي کوم چې په جلا جلا کې د هغوی نه مرسته غواړي. زموږ کور ته څه کسان راغلي دي او زما په پلار باندې تمانچې ښودلي دي. په دې سره پولیس د مخه سره په هغې پته باندې ور روان شي او دې سره د خفیه ادارو والا ورکمین نومې خپل کس هم هغوی سره ولیږي. مینا فورډ دا ټول هر څه پټ په پټه کتل او ورکمین د هغه په خاص کسانو کې شامل و. د هغه پته باندې په مکمله توګه باندې یقین و چې دا میشن صرف هم دې کولی شي. هدې څنګه مایکل ته پام وکړي په دې سره د هغه ته یقین نه راځي چې دې لا اوس هم ژوندی دی. هغه ورکمین له حکم ورکړی چې لاړ شه او دا تور ورېره دواړه ختم کا. پولیس د مخ سره دغه کور راتاو شي او چې کله د ورپټه په سره د کور مالک د دروازې د کلا بخلو دپاره ور مخکې شي نو ورکمین په خپل سنایپر باندې د مخ سرې وولي. مایکل ماشوم هم را شاته کړي چې په سره دې د هغه زندګي بچ کړي. په دې سره د باره په هغوی باندې ډزې شروع شي خو مایکل هم څه عام کس نو هغه په هغه قسمه سپری او شاټ والا په الو سره د هغې ټولو کسانو نه ځان خلاص کړي او بیا د یو پولیس په زوره باندې چابې د اخیستو نه پس هم د پولیس په ګاډي کې د هغه ځای نه فرار شي. اوس دې مخکې یو ورکمین ورپسې شاته او د ګاډي له به بار بار دکې ورکولې او چې کله په هغې دکو باندې کار نه شي نو په ده باندې ډزې شروع کړي. خو مایکل هم پر حالت کې به یې ګاډي را قابو کوو. په یو ځای کې کله چې یو خطرناک یوټرن راشي نو په دې وخت کې د موقع په ملاوېدو سره نو دوی د ورکمین ګاډي په داسې طریقې سره ووښې د سرې به یې چې هغه الټه شي خو بیا هم ورکمین پکې ژوندی بچ شي. په څه فاصلې باندې مایکل د خپل ګاډي د بدلولو فیصله وکړي چې په دې سره د روباټ عاشق پیدا
راشي چې مینا فورد زمونږ خامخا سناسه پټي چې کله د یو میشن د کم نوم چې بلیک کایټسو د کاغذونه کتل شروع کړي نو په دې سره هغه ته د یو حقیقت په باره کې پته لګیږي په هغه میشن کې چې سرکار څومره هم کسان غستلو دغه ټولو په ټولو هیڅ قسمه سرکاري ریکورډ موجود نو او مایکل هم پای کسانو کې په میشن کې هغه ته د یو ایرانی ساينسدان د وجلو حکم ملو شوی خو دغه د وجلو په ځای باندې د ټول نمک کې هغه خپل ملک ته ولیکه او بیا یې سرکار لا د جالي رپورټ د ورکوو نه پس په خبره باندې هم غیب شو په ګاډي کې سفر په وخت کې جیسی د مایکل نه تاسو کې وستا څخه بچشته دی او کنه چې په دې سره مایکل ورته صفو وای وینا ما نه واده کړی دی او نه مې بچشته زه په دې باندې خوشاله یم ولیکه زه اخوا دی خوښ یم نو بیا به دا وې سکیدل دې په جواب کې هغه ترته وای ماته زندګي هر یو مشکل وخت قبول دی خو چې ماته زما مور او زما پلار ملوشي هغه د بیګا د دې سپیډ جیک تصویر روباسي او ورته وای وتا ته خدا پته هم نشته چې ستا اصل خاندان ستا هم هغه سپیو یو څو غنټه پس دوی یو بل خار ته ورسی څه ته چې دوی هم دا بل خار غونته کې په سړیټه سره رواني او چې کله دوی په پارکینګ باندې تیریږي نو د یو ګاډي کیمرې راواخلو د مغه سره مینا فورد ته د دوی لوکیشن ملوشي دا ما سره دا وی هغه ویډیو بدل کېو دا وی مخونه ته نه غیب کېدی د پاره چې بل ادارې ته دا وی دا معلومات ورونه رسی ولې چې دا میشن د په پوره طریقې سره پټ کول غوښتل مایکل په دې خار کې په چرچ کې ور داخل شي چرته چې مایکل ملاقات خپل زوړ ملګری آرتر سره وشي آرتر داغه نه بغیر د سواله په خپل ګاډي کې کینی ور جنگل په منس کې خپل د سکون والا کور ته بوزي هغه تکي جیسی چې کله دغه د بیان ته پام کی نو په دې سره هغه ته اندازو شي چې آرتر سخت بیمار دی او باقی پته ورته لګي چې هغه ته کینسر دی او صرف د اوسو میاشتو ملمه دی آرتر خپل ملګری مایکل ته وای بیغزوما چاچه سرکار سره د تیا سیستم په جوړولو کې مرسته کړې و او ما سره دغه سیستم کاپی اوس هم موجوده ده کله چې ته غیب شي نو غزوما چې ټول سیستم ما ستاسو تصویران لرکړو دغه په ځای باندې ما پکې د بل ملک والا تصویران ور واچول خو چې کله ما دا کار وکړ دغه نه پس زره ټول حکومت د لوان دینه دهشتګر شوم مایکل آرتر ته وای ته جیسی خیال ساته زه بس د هر څه ختموم که ژوندې پاتې شوم نو بیا به راځم چې په دې سره جیسی ته راسولږي چې مایکل زمانه ځان خلاصول غواړي او تر ته په خپګان کې وای وزه پتا باندې باقي بوج جوړېدل نه غواړم په دې وخت کې دوی ورڅوک وډبای چې بار څوک بل څوک نه بلکې ورکمنو هغه بغیر سره خبر د مغ سره د شروع کی چې مایکل د مغ سره دغه مخ ته فرنیچر رو غورځي او بیا دغه ځوان په منس کې یو مضبوطه جګړه شروع شي هغه ځوان دومره زاړه تجربه کار ایجنټانو چې هم په بل باندې زور ورنو ورکمن چې څنګه ډېر کوښښونه پس د مایکل د وجلو واړي نو په دې وخت کې جیسی ټوپک را واخلي چې په دې سره ورکمن مایکل په ځای باندې پرګ دی او پاغي پس ور پاسي چې په دې سره مایکل د میخونه والته منچ را واخلي او پاغه باندې میخونه ورول شروع کی پر زخمی کېدو باوجود ورکمن ځان رو باسه واپس په دې باندې ډز شروع کی مایکل او جیسی سره د آرتر په ډېره مشکله باندې د غزې نه پوتو کې کامیاب شي او خار ته پر رسیدو سره آرتر هغوی یو موبایل ورکی او په خپل باندې هغوی نه ځان بیل کی اوس مایکل او جیسی واپس یوازې پاتې شي بل خو د روبوټ یقین پوښ شوی چې دا ټول پټوه لوبه مینا فورد جوړه کړې ده هغه په تیا سیستم کې یو خفیه سیستم جوړ کی چې د پاره چې ماته را پته ولګي چې دا څوک دي چې په غیر قانوني سره د دې سیستم غلط استعمال کوي بل خو مایکل اوس د قسطه د کیمرو مخ ته ځان راولي او په یو کلب کې ور داخل شي د پاره چې زما په معلوماتو پسې مینا فورد په ما پسې دغه تک راشي هلته کې مایکل په زور باندې ور داخل شي او څه وخت پس واقعي مینا فورد د لوکیشن روباسي خو په دې وخت کې سیستم هغه بلاک کی اوس د روبوټه مکمل یقین پیدا شي چې غدار هم په مونږ کې موجود دی په کلب کې دننه د مایکل او د جیسی ملاقات کمال نوم یو کس سره وشي چې مایکل هغه ته وایي د جیسی د پاره یو نوې شناختی کارت تیار کا په سره کمال ویریږي چې مایکل هغه ته زول وخرای د بل شروع کی ما تا سره په کوم کارونه کې مرسته کړې دی اوس د ناغیر شو کما ستا یو راز هم ستا دشمن ته ورسو نو په دې سره ټول ژوندۍ به تر لته باکما اوس مجبورن کمال کاغذونه تیار کی او په دې خبر باندې ورلور کی د کشته پر باندې دوه کې صرف 10 منټه ټایم پاتې دی او تر هغه پورې مینا فورد کلب ته ځان نه رسولو هغه ته کې تیز غانې شروع وي د سره وای چې مایکل دغه جنټان په مزه باندې وجني او چاته هم پته نه لګي خو بیا ناسا په سریام فایرینګ شروع شي په سره خلک ویریږي ول دغه منو تړنو د شور په وخت کې یو ایجنټ جیسی ونیسي په سره مایکل د مغسری آرتر ترنګو کی چې آرتر کیمرې هک کول شروع کی او دتا د غواکار لار خودل شروع کی په سلک باندې اوس د روبوټا ټیم هم نه رسیدلو او زه په زه ناکه باندې کړې وي هغه اخر هغه ډېر به ځان ورسي سخت مقابله نه پس د جیسی پر اخلاصولو کې کامیاب شي په دې وخت کې ورکمن هم د غلطه کې ورسي دغه نه ځان د بچ کولو د پاره مایکل او جیسی یو موټر سایکل لچانه واخلي پر سمندر په غاړه کې موجود په کور کې پناه واخلي جیسی ترته په جلا کې وای وي ته ما سره پرګ دی چې په دې وخت
مخکې ناڅاپه ډزې شروع شي. مایکل په زړه باندې ګټه کېږدي او د جیسي کشتۍ نه د کور کې د دپاره چې هغه په محفوظ طریقې سره دغه ځای نه لاړه شي او د نه پس د ورکمینو د په منځ کې یوه زبردسته مقابله شروع شي. دوی لاول په یو بل باندې ډزې وکړي او بیا چې کله دوی سره وسله ختمه شي نو دواړه په لاسونو باندې جګړه شروع کړي. دوی چې اوس هم په لاس باندې ورځي نو په یو بل باندې پې ګزار کوي چې اخر مایکل د یوې درنو اوسپنه زنځیر توکي په ده باندې یو داسې ګزار وکړي چې ورکمین د همیشه دپاره ختم کړي. اوس د ده صرف او صرف اخري او مضبوط دشمن پاتې و چې څو ګنټې پس مینافورټ چې څنګه د خپلې بنګلې نه بار خیال وکړي نو پته ورته ولګي چې زما خو ټول په ټوله سکیورټي ګارډ په ځمکه باندې پراته دي. هغې څنګه شاته وګوري نو شاته یې څوک بل څوک نه بلکې همدغه د منصوبې مشر مایکل ولاړ و. مینافورټ د هغه نه معافي غوښتل شروع کړي خو مایکل ته پته وه چې ده په موږ باندې بېګناه هلک وژلي دي او دغه راز د ساتلو دپاره اوس موږ هم وژني او د هغه د خبرې د ختمېدو نه مخکې مایکل سیده په سیده په ډز باندې ورلکاته تمامه کړي. اوس د دښمني د همیشه دپاره ختمه شي. اوس موږ 3 میاشتې پس وخت ګورو چې په سپین کې جیسي د نوي شناخت سره یوه ښکلې زندګي تېروي. یو ورځ هغه چې کله په هوټل کې چیس کې لګیا وي نو په دې وخت کې روبرټ او د هغه ټیم د هغې په خاموشۍ سره نګراني کوي لګیا وي په دې امید باندې چې کیدی شي مایکل به هم دغلته راځي. ناڅاپه یو ویټره یو بیګ د هغې خواله راوړي چې په کتو سره دې ته پکې د شطرنج یوه ګیټۍ میلو شي. پس دا پوه شي چې دا هغه ګیټۍ ده پکې باندې به چې ما خپل تره سره لوبې کولې. هغې څنګه برته وګوري نو سړک نه ها غاړه هغې ته خپل تره په نظر راشي کوم چې لا اوس هم ژوند دی او دا ځل د دې دپاره راغلی و. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.